داسې پسه مې قربانۍ ته اخیستی داسې پسه زه وایم نازګله منم دی ښه چې په دې ټول کلي کې چا نه دی اخیستی تربورانو ته خو یې سخت زور ورکو داسې زور یې ورکو لکه په سکروټو دي چې پاسه کې نه ولي چې دا پسه به مې د کلي یو سر ته رساوه چې دا بل سر ته به مې را رساوه بېرته که نه نو بیا به ټول کلی خبر و چې نیازګل هم پسه دادا راشه قصاب راغی غواړي دي والکه زه نه درځم قصاب ته ووایه چې ته دلته راشه څنګه نه ورځې قرباني دې نه حلالوې وزویه دادا دې والله که په ټول عمر کې مرغۍ حلاله کړي پسه خو لا لرې خبره ده زه درته وایم چې ورشه پسه ماته نه رښتیا غلط شوم قصاب ماته راوړه ښه سمه ده دادا او زه ورشه په ما باندې پسه حلالې و د خدای بندګانو زه دغه د وینې رنګ نشم لیدلی بیخي دې ورته د ټینګې نیمه او دی په ما باندې پسه حلال کړه خو قصاب راغلی ورته راشه که نه نو مغه دادا قصاب مې راوستو او په خیر السلام علیکم مشره کینه مشره زه وایم کشره رښتیا کشره غلط کې کړو که نه ځکه چې دا پسه زه ډېر سخت داسې ورخطا کړی ما ای دا راته ووایه قصابه چې زما هغه پسه خو دې ولیده و خو دې لیده څنګه مزې پسه دی داسې پسه مې اخیستی دی چې یو تربور ولاکه داسې پسه اخیستی لکه څنګه چې ما اخیستی وروره ته قرباني کې سیالۍ ته اړتیا نشته صحیح ده قصابه زه سمه ده زما دغه قرباني حلاله که قرباني خو ستا ده ته صرف حلال که نورې ته ماته پرېږده ټوک ټوکې نور زما کار ده قصاب ګله زه خو یې نشم حلالولی ښه زما درته اجازه ده اجازه ته یې حلال که بس سمه ده زه به حلال کړم خو یو برخه غوښه د پسه پوستکی او زر افغانۍ به م راکړي بووی نه چې زر افغانۍ غواړې نو به یې پوستکی او غوښه چېشته درکړم واوروره دا د نخرو وخت نه ده که پسه نه حلالې نو ماته رخصت راکړه چې زه لاړ شم په خپله مخه نه ګوره قصابه وروره هر شرط دې منمه خو زموږ دغه پسه راته حلال که بس سمه ده ځمه چې پسه حلال کړم له خیره سره زه ورسره لاړ شه د قصاب والا نخرې خو مې وزغملې خو زم والا که چاته دغه د قربانۍ غوښه ورکړمه ښه زم چې دی که نه دغه ټوله غوښه چې دی په یخچال کېږدمه ودرېږه چې دا زوی مې څه شو چې هغه ورپسې غوښه وکړمه که نه وبڅیر کې زویه دادا ګوره زویه درته وایم چې ګوره یوه پوټه یې غوښه چې ده که نه د قربانۍ والا ګوره چې ویشه نه کړي که دې ویشه کړله بیا دې په دادا باندې زوب راځي دادا ته لاندې کوي که د اختر قرباني یاره زړ لرې رانه نه دا راته وایي چې دونه دلیل ویلو ته څه ضرورت دی زه درته وایم چې دل یې ما بسیکل الو څوک یې څوک ښه اختر دې ستا مبارک شي قربانۍ دې قبولي شه ولې تا قرباني نه وه کړې تا خو به هر کال چې د قرباني کوله که نه نو څه کال دې ولې نه ده کړې ښه او ښځه ما ورته چې دی بیا بل وخت مجلس کوو ښه اوس ناروغ راغی وای سلام علیکم ډاکټر صاحب اختر دې مبارک شه وعلیکم السلام نه دا راته ووایه چې ته ناروغ یې که د اختر مبارکۍ ته راغلی نه صاحب ناروغ یم دغسې ووایه که نه چې زه ناروغ یم ډاکټر صاحب ته لکه چې اختر مختر نه لرې که څنګه داسې نیغ ناست یې ګوره ناروغه زمونږ د اختر چې دی که نه دا پیس پورې تړلی دی او بله خبره دا ده چې شکر دی په دې اختر شپو ورځو کې چې دی ناروغان ډېر وي ښه دا راته ووایه چې ته څه مریض یې و ډاکټر صاحب له خېټې نه مړ شوم ډېر سخت درد کوي ښه دی راته ووایه چې څه شی دې خوړلي و ډاکټر صاحب د قربانۍ د پسه 1 کیلو لرې مې خوړلی هغه هم نیم خام نیم پوخ ورسره 2 کیلو کړی د پسه غوښه مې خوړلې ده وی نو بختوره په دې کې ته بیا خفه هم یې نو ظالمه خو دا 1 کیلو غوښه به دې ماته هم راوړې وای دلته که نه ګوره ډېر بې همته یې ښه دا راته ووایي چې نور دې څه خوړلي دي و ډاکټر صاحب نور مې شی نه دي خوړلي یو 14 دانې مې کلچې خوړلې دي یو 2 مې ورسره هندواڼې خوړلې دي او بله غټه کاسه شوروا د پسه د غوښې هغه مې خوړلې دي ګوره درته وایم چې دا ډېر پسه مه یادوه ولې مې په زخمو باندې مالګې دوړې و ډاکټر صاحب زر مې علاج کوه چې خېټې مې شوي د درد نور مې ونې کړمه وای ژم خو کومه به دې خوړه که نه عجیبه خلک یې چې دسترخوان ته کښېنې بیا په ځان باندې نه پوهېږئ
و ډاکټر صاحب رښتیا وایې چې دسترخوان ته کښېنم نو په ځان بیخي نه پوهېږم. خو ګوره چې دسترخوان ته کښېنې ګوره ډېر پام کوه په د دسترخوان کې چې دی لږ لږ ډاکټران هم یادوه که نه بیا به دې ګوره چې زه وایم دا خېټه درد نه کوي اوس به وګورم چې دا ستا په خېټه باندې څه بده او څه ټکه راغورځېدلې ده ښه ته لږ را دې خوا که دا خېټه دې وای ډاکټر صاحب مړ دې کړم. کوم ودې خوړی چې مړ دې کړم ګوره که دې ټوی خو کومه به دې خوړه که نه کومه به دې خوړه ګوره نوره هېڅ خبره هم نشته ښه هر څه چې دي هضم شوي دي خو هغه 1 کیلو لمه هغه 2 کیلو د پسه کړایي چې ده لا تر اوسه پورې نه ده هضمه شوې. و ډاکټر صاحب اوس به څه کېږي؟ مه خفه کېږه زه به اوس درته در هضم کم که نه ودرېږه چې زه اوس یو نسخه راواخلم نسخه به درته زه ولیکم لږ صبر ښه ودرېږه ښه دغه 10 رقمه معاینات درته لیکم اول به دغه معاینات وکړي هغې نه وروسته بیا درته دوا لیکم ښه و ډاکټر صاحب 10 رقمه معاینات خود نو 10 رقمه خواړه دې خوړلي دي ډاکټر صاحب زه درنه لاړم. نه چېرته لاړې دا معایناتو که 10 رقمه معاینات دي که نه و ډاکټر صاحب د معایناتو په اورېدو سره لکه چې قبضیت مې مات شو. قبضیت مات شو یاره خالد جانه که نه دې قربانۍ ته ما داسې یو پسه راوستو که نه په دې کلي کې مثال یې نشته مثال هره خپه دومره خپې وي هو والا که زړه دې ونه مني که نه سم غویې یاره تا دماغ خرابه ده لال جانه ته پیږې ما داسې یو وری راوستی ده چې په بسته منډۍ کې هغسې مثال نه و او پیږې په 1,000 افغانۍ به یې کړی و او وین جانب لالا دې پوره 15,000 روپۍ پې ور حساب کړې هغه هم نغد دی. کېنه تا به څه وری راشه ما پسه وګوره په 10 نفرو چې کېده نه آخر مې په ټمپر موټر کې کور ته راوړه. یاره لال جانه لږ دروغ کم وایه لږ په اندازه وایه سلام علیکم قربانم شمه زه به دلته درته کښېنم کښېنه دسمال واچوم درته نه صحیح یم دا راته ووایې چې څنګه داسې ګرم کېږي او د چرګانو دا یو شاته داسې مخوکي سره ورکړي تورګله دا راته ووایه چې تر اوسه پورې چېرته وي؟ چېرته ومه خو هغه غوایه مې اخیستی و د قربانۍ دپاره که نه نو بس هغې ته مې وروره داسې چکر ورکړو په دې ټول کلي کې زه وایم دومره غټ غوایه مې اخیستی دی چې په دې ټول افغانستان کې به دومره غټ غوایه نه وي لکه ما چې قربانۍ ته اخیستی و تورګله دا غوایي ته دې په دا کلي کې ولې چکر ورکوو ولې بل ځای نه و؟ یاره خالد جانه ما ویل پرېږده چې دا ټول کلی خبر شي چې تورګل هم قربانۍ ته غوایه اخیستی غوایه پرېږده زه وایم چې دا غریبان خو چې دي دا خو ټول وسوځېږي ټول غوایه نه دی سم ټانګ ته ټانګ و تورګله ته دا راته ووایه دا به مړی څنګه تو خو نه بوس لري او نه شپتله یاره لال جانه ګوره دلته ساده یې ګوره تورګل سره چې دی که نه دغه دی د غوایه د مړېدو 100 لارې دي 100 لارې کله چې شپه شوه او خلک ویده شول غوایه ته مې وایم چې زه ورځه بچو د خلکو د پټو باندې ځان ور خوشې که نو بیا دې زړه شوتله خوري که غنم خوري او کریشکه یاره د ما وری به منې ډېر غټ او ډېر اعلی درجه وری ده کېنه زما وری به منې زما پسه به منې دې جانب پسه راوستی ده تورګله غلی شئ زه هم دواړه غلی شئ زما دغه دا یو غوایه چې کوم دی که نه د تاسو دغه د ما د یو غوایه نه 10 پسونه او 10 چې دی دغه وري او مګان ته جوړېږي او د خشي صفت خو راته کوي زما داسې پسو دی او زما داسې او سیرلی دی تورګله دې خولې ته دې بریک واچوه غوایه دې اخیستی څه موټر خو دې نه ده اخیستی چې په موږ ځان خوشې کې ګوره تا ته یم لال جانه زما د قربانۍ غوایه دې چې ولیدله که نه تاسو دواړو ته به د خپل وري او د خپل سرلي چې دي دا منګکان ښکاره شي منګکان و تورګله دا خبرې څه معنا لري ته موږ ته پیغور راکوې و خالده پیغورې بولې او کزورې بولې درته وایم چې د تاسو پسونه چې دي که نه دا زما د غوایې په مخ کې چې دی انتن نه ورکوي نه تورګله دا راته ووایه چې زموږ پسه وګړی تا دې سم نه ښکاري
نه ستاسو پسونه چې دي که نه دا زما د غوایي په مخ کې هېڅ شی هم نه دي ولې هېڅ چټي خبرې کوئ مازغه مې خرابوئ وی غلط جانه دا په خپله خبر باندې پوهېږي دا موږ ته پیغور راکوي ته په خپله خبر پوهېږي والا که تاسو په خپله خبره باندې دا ته ګوزار مه کوه مه کوه ته به خوشې په خانه باندې دا غوایي واړی موږ پکې خولې باندې شوي بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. هلو زه وایم ستړی مه شې زه وایم اختر دې ستا دغه د نیکه مبارک وي ها هو یاره زه وایم اختر ته مې کالي مالي نه دي کړي ها او قرباني مې هم نه ده کړې هو نه دا ځای چې دی په ما باندې بیخي سم دی نستی اختر راغلی هو نه سړیه مونږ سره د وړو غم دی د غوړو غم دی مونږ وایو چې دا را پیدا کړو اختر درته وایم غریبي ډېره ده ګوره قرباني هم نشته هو زه نو بس په مالګې چې دي دا مې په زخمو باندې مه دوړوه په مخه دې د خدای په امان د خدای په امان ورځئ صحیح السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم نسوم ستړي مه شئ ستړي مه شئ راځئ الله ستړي مه شئ اخا دا لاس به م ښکل کړمه ته په ما باندې ډېر ګران یې زه وایم زنده پاتې ستړي مه شئ درې واړه نیکه نن خدای اختر ورځ زموږ ته اخترۍ راکړه بابا موږ ته پوره 50 افغانۍ راکړه بابا چې یو روپۍ کم موږ نه اخلو یاره زه وایم المسو ما ته خو تاسو داسې نشه غونته کې ښکارئ زه درته وایم ورشه دې پلروم چې د اخترۍ وغواړئ بابا سره م یو غیران یوه ټینګۍ هم نشته هو بابا دا خلک به څه وایي چې دا خپل ولمسیانو ته اخترۍ نه ورکوي ګوره زما خوږ لمسې بابا ته دې دا نه ده مهمه چې خلک به څه وایي ګوره لمسې زما د سیالۍ وخت تېر دی بابا موږ ته تر څو اخترۍ نه راکړه نه دې پرېږدو وایي زه وایم اوس خو مخکې مې درته وویلې چې بابا سره م یو ټینګۍ هم نشته جیب ته لاس که موږ ته مخترۍ راکړه چې سخته نیستي ده دادا زه ګوره د 1000 روپۍ افغانیو نه کمې نه اخلم ګوره جیب ته لاس کوه ولکه اوس ښه شوه زه تاسو ته اخترۍ درکړم او که اوس تاسو دې زامنو ته اخترۍ ورکړم و بابا ټول د اخترۍ ورکې آخر زموږ د ټولو بابا یې ولکه درته وایم خدای یو دی او مالګې تروي دي که تاسو ما نه دغه یو غیران هم جیب ته واچوه دادا ریوز ګیر به نه لګې پیسې راوباسه او موږ خلاصوه دادا به یې څنګه وشي ته دې اختر ورځې نه وګوره دادا او دې زوب کېدلو وګوره هله چې رسخونه نیسو دادا واړه که تاسو ته کېني تاسو کېني کوره ونوځئ بابا باندې څه وشوه ولاکه پشم په دادا باندې څه وشوه ډاکټر صاحب وګورئ کرا هلکه وړاندې کرا سمونه ورسي واورې دا پلار مو څه وخت بېهوشه سوی ده یاره ډاکټر صاحب یو ساعته پورې خو موږ سره ناست وو ټوکې پټاکې کولې یو دم سړی راولوېد بېهوشه شو ښه تاسو یو کار وکړئ ښه زه دغه نسخه درته لیکم اجل لاړ سئ او دغه دوا راوړئ دا زر راوړئ زر بېرته راسئ الله له خیره سره ډاکټر صاحب خدای دې وکړي دا چې ته په شفر کې نه یې لیکلي ګوره ډاکټر صاحب زه روغ او جوړ یم ته دا مهرباني وکړه چې یو څو ورځې مې دلته بستر کړه کله چې اختر تېر شي بیا مې کور ته ولېږه ولې بابا ځکه چې خلک رانه اخترۍ غواړي او زه په خپله پک په من یم سړي والکه بڅرکیه دا ټول خواران چې دي یو راوغواړه چې زه مې دغه د قربانۍ غوښه ورکړم سمه ده دادا په قطار کې یو ودرېږئ چې د قربانۍ غوښه درکړي راځئ
سلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. ګوره تعلقات مو زیاتوه ښه د یوه خلطه در واخله. خان صاحب ټوله واچوم؟ نه ټوله واچئ، یوه برخه در واخله. ټولې ته بس خوشحاله یې، بوجېګانې مې رااخیستې دي لیوانیانې. چېرته روانې؟ راشه دلته ودرېږه له ما سره عکس واخله چې معلومه شي چې ما تا ته د قربانۍ غوښه درکړه. ښه خان صاحب د قرباني دې کړې ده، عکس ولې باسې؟ بده خبر نه ده. عکس اخیستل چې دي دا ډېر ضروري دي، ځکه چې زه فیسبوک ته پورته کوم. فیسبوک صاحبه دا خو ښه کار نه دی. ښه کار نه دی، غوښه مې درکړې ده. ودرېږه دې خواته، والکه عکس اخله، خوله جینګه که ښه واخله عکس. آفرین دې طرف نه آفرین. والکه دا واخله، په عکس کې زه معلومېږم که نه داسې نه چې په عکس کې خبره سرچپه ګوره واخله چې غوښه ورکوم. وګوره آفرین لاس جیکه دا شی آفرین غوښه وخویه. آفرین زنده‌باد. ودې خود وشو عکسونه. صبر خوله سمه جینګه که سمه جینګه که خوله. آفرین دغسې واخله. ځه صحیح شو واخیستل شو. بس در رخصت که ورځه ځه نو. بل غریب راشه دوم غریب. او راځئ اختر قرباني مې کړې. اختر دې مبارک شه. کینه دې اختر دې مبارک شه. ته غریب سړی نشي کولی چې زما غوندې شتمن سره چې دی اختر مبارکي وکړي. زه درته مې یوه برخه غوښه واخله، داسې پسه مې حلال کړی چې په افریقا کې ولاکه چا کېده دا یو دانه کېده وه ورونه راوتلي. وځه ځه نو. چېرته ځې؟ داسې خوش یې لکه غش شی. ونیسه ودرېږه عکس واخله. آفرین دغسې خوش یې لپاره اخلئ. د څه شي دپاره نه په دې خوله دې وهه وه، ولې دلته دې غوښه واخیست چې داسې ټوکې دي؟ شتمن صاحب نو د قربانۍ په غوښه کې چا عکسونه ویستي دي؟ وی نصیحت مه کوه ښه، زر عکسونه واخله چې زه یې بیا فیسبوک ته پورته کوم. واخله دې خواته عکسونه والکه سم عکس واخله. آفرین دغسې لږ داسې خوله ونیسه ورته. آفرین دغسې بس صبر وکړه. آفرین دغسې نه دا خوله یې چینګه راوله پکې دغسې. آفرین صبر وکړه. دا بلینګه ته وکړه. واخله کنه زر آفرین د دې طرف نه آفرین د لرګي هم پکې راوله. والکه خوله چینګه که کنه. تا خو زه په والو شین کړم. خبرې مه کوه. وشو ځنو ورځه خواته لاړ شه. بل غریب نه لګېږي چې رامخته دې شي ورته درېیم راځه بل غریبه. آفرین مخکې شلته راځه. والکه زر دا غوښه واخله. زر شه جاروګانې مې رااخیستې دي. اختر ورځ ده که نه ځکه چې بیا ټول وځه زر شه چې بیا عکس سره اخلو. چېرته ودرېږه دې خوا راشه د لوټه دې وګوره تا ته وګوره دلته ودرېږه چې عکس سره واخلو. لیونې شرطې بس غوښه دې واخیستله. وروره دا چې عکسونه راښکه اخلې. غریبه خبرې مه کوه. دا کوم عکسونه چې تا نه زه اخلم که نه دا بیا فیسبوک ته پورته کوم چې ټول خلک یې وي. ولې ورو دا عکسونه مې اخلې ولې؟ نه دا ولې لا څه شي ته نه ګورې چې دغه د قربانۍ غوښه مې درکړله. وروره ته ډېر نادیده شتمنې، ته خیرات کې او که ځان مشهوره دی موږ غریبانو په سر. والکه درته مشهورتیا خبره ودرېږه دلته عکس ته والکه عکس واخله. صبر زر شه وروره زه د عکس مکس نه اخلم پوه شوې. شتمن سوی تاسو د غریبانو له هغه نه سوء استفاده کوئ. زه لاړم زه غریب یم خو بېغیرته نه یم. والکه تا ته وایم ودرېږه لکه چې بېعزت کې بېعزته شو دا څه کار وشو؟ یاره زه وایم بس خدای دې همدغه عزت زموږ دپاره ورشو. بېعزته شو ویه غوښه یې پرېښوده. د شمشاد تلویزیون قدرمنو لیدونکو او مالګینې مشاعرې مینوالو تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. اختر مو مبارک شه. نو نن زمونږ مشاعره ده که خوښه مې د ټولو نه مخکې به زه په خپله ربړ خان تاسو ته شعر وتوغوم. ارشاد مننه د تاسو نه خو تشویق ډېر ضروري دی. صحیح ده؟ ارشاد نو زما شعر دی پیسې را سره نشته. څه وزې دي څه پسونه خو پیسې را سره نشته. د خالي جیبونه خو پیسې را سره نشته.
گیر بدل کړم یارانو له بازاره تش لاس ووځم گیر بدل کړم یارانو له بازاره تش لاس ووځم څه کلچې دي څه کیکونه خو پیسې یو ځل بیا گیر بدل کړم یارانو له بازاره تش لاس ووځم څه وزې دي څه پسونه خو پیسې را سره نشته څه وزې دي څه پسونه خو پیسې را سره نشته د خالي جیبونه خو پیسې را سره مننه د تاسو ټولو شاعرانو نه نو اوس به وار ورکو تختګل ګلرنګ صاحب ته چې تاسو ته د خپل شعر در واورئ محترم تختګل ګلرنګ صاحب مهرباني د ما د شعر عنوان ده میلمانه دې نه راځي نه راځي واورئ مخکې ځه قربانۍ دی که اختر دی میلمانه دې نه راځي پورې کړی مونږ ور دی میلمانه دې نه راځي ارشاد آوازه ده چې مې خوا کې پوره په میاشت ده را روانه غر کې ارشاد غم مې سر د پاسه سر دی میلمانه دې نه راځي قربانۍ چې څنګه وکړم پکې کېږدم په یخچال کې لکه غریبانو ته مه ورکوه سړي ارشاد د یو چا داسې خسر دی میلمانه دې نه راځي زنده بادي یو پسه خو راته خوښ کړی څه بې خیره یاست یارانو ارشاد خدای دې نه کوي کوک شوی مې نظر دی میلمانه دې نه راځي تختګل به کبابونه په پردیو کورونو وخوري تختګل به کبابونه په پردیو کورونو وخوري ارشاد او خیانو زورور دی میلمانه دې نه راځي خیانو زورور دی میلمانه دې نه راځي زه وایم د تا نه ډېره مننه تختګل صاحب اوس به لیدونکو کم خوښوي ور به ورکو بې پروا صاحب ته چې د خپل شعر وټوغوي بې پروا صاحب ارشاد د ما د شعر عنوان ده اخترونه خو پخوا وو اخترونه خو پخوا وو چې چارمغز او میلې وې رښتیا خبره بالکل څه خوندونه د حلوا وو چې چارمغز او میلې وې زنده‌باد زه به ډول ته تاوېدم ډول به ما ته په ګډا وو ارشاد د اټن سر کې به ملا وو چې چارمغز او میلې ارشاد یوه وزه او یو پسه به قربانۍ ته انتظار وو یو وزه او یو پسه به قربانۍ ته انتظار وو اړنګ به سوری د کلاو چې چارمغز او میلې وې زنده ارشاد نه نفرت و نه کینه وه ټولو په یوه ټغر وو کلیوال به شنه نه خنده وو چې چارمغز او میلې وې ارشاد ما به یوه لمن هګۍ کړې له میدان څخه راټولې اخترونه خو پخوا وو چې چارمغز او میلې وې قربان یو چک ورته وکړئ یاره زه هم بې پروا صاحب د تا نه ډېره مننه او د لیدونکو نه هم ډېره مننه دوستانو بیا چې هم دغه شانتې تاسو ته یو مالګینه مشاعره د لوړ خیال شاعرانو ته یعنی بیا وړاندې کوو سره د لیدونکو تر هغې زه وایم کرداره مو شئ د خدای په امان له لیدلو مو مننه